قبلې ته خپې خورول څنګه دي که دا د آدابو خلاف وي نو دا هم په قرآن حدیث کې وښایي او فلا تحل شعائر الله کې راځي او که نه قبلې ته مخه خپې کول زموږ په علم کې دا د آدابو نه دي دا په یو صحیح حدیث کې نشته قبلې ته خپې کول صرف د ځینې سلفو نه الفواید کې ځینې کتاب د ښه پیدې را جمع کړي په هغې کې دا لیکلي چې دا یو تابعي زنانه وه یو سړي ته یې رسي ویلې چې دا خپې دې قبلې ته په حرم کې قبلې ته خپې کلې وې ویل چې د بادشاهانو مخې ته څوک داسې خپې نه خو حدیث پکې نشته که دا کار ناروا وي او یا په بېعزتۍ د الله د شاعرو کې راتلی دا به موږ ته خامخا رسول الله خو دی هسې که ستا خپل ذهن کې داسې وي څه بده خبره نه مې ورته غځوه خو لکه داسې ورته مه وایه چې خپې قبلې ته غځول ګنې دا حرام دي